څو ورځې تېره شوې تا ماته زنګ نه ده کړی ولې ته د خدای دې زړه اجات په راکړې خدای پوک دی چې کوم زړه کې اجات دې وي خدای دې په را منظوره کړه په دارې جاورې ماپسې ورک شوې چې ورک شوم دغه هلته وم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو هېوادوالو خدای دې وکړي چې تاسو به روغ وئ صحت کالي مو پورتن وي او روژه به تر دا مهاله پورې په خیر او خوشحالي در باندې تېرېږي او انشاءالله په عباداتو به مو تر دا مهاله رسولې وي دا د پکتیا ولایت څکمنۍ ولسوالۍ د دې کور کې زما یوه مورکۍ همسایه ده چې د میراتې لپاره یو چا ترې یوازینی زوی شهید کړی و تاسو زما سره ویډیو لیدلې وه راغلی هم دوی د روژې لپاره څه لري که نه لري زما مورکۍ ده په موږ حق لري تاسو راځئ زما سره پاتې شئ او زه ځم د دوی احوال راښکارم چې دوی څه لري د روژې لپاره او که نه اوازونه نازل کړي ذوالجلال رب کې ډېر دې رحمتونه څومره ښکلی رمضان د څومره ښکلي خوندونه نازل کړي ذوالجلال رب کې ډېر دې سړی مشې سړی مشې جوړه یې تکړه یې په خیر یې مریضه شخوی خو منه یې ښه جوړه خیر یې څنګه دا مورې روژې سره ښه یې یې ریجې څه خو ښه خو یم خو څه شی مو اخیستي کور ته روژې لپاره که نه ریجې پوره مو دغه دال مال هرکه شته یې مرستو نور مو کوم که داسې شی خوستی دي خو د روژې لپاره دې څه نه دي اخیستي نه ولې زه خو یم که نه زه خو ماته زوی نه و ویلي وایي ما خو تا ته مې چې زه چې کېږم ته به کېږې مې درته به زه غږم تلیفون زنګ خو دې ماته نه و کړی ولې نه و زنګ خو دې ماته نه و کړی دا د روژه روژه څو ورځې تېره شوې تا ماته زنګ نه ده کړی ولې ته د خدای دې زړه اجات په راکړې خدای پوک دی چې کوم زړه کې اجات دې وي خدای دې په را منظوره کړه په دارې جاورې څنګه یې اوس مریضه خو به نه یې خو نو مریضه وم خیرت کېږي اوږی ډاکټر ناروغ وه اوږی ډاکټر نه راغلی خو ما ته خو دې زنګ کړی و که نه ما ته زنګ ولې نه کوو خو محمد اجون هغه نه ورک کړی دی لمبر نمبر ورک شوی ده هغه نه ورک کړی دی اوس کور کې څه شی نشته اوس کور کې زه څه خبرم دغه ریجې کړت پړت وي نو څه نوره ښځې کړت پړت نشته ښه راځه مورې زه ته راوړه مورې انشاءالله تر هر څه به وشي ښه زه خو ماپسې ورک شوې چې ورک شوم دغه هلته وم تا خو ما احوال نه اخیسته خوندونه نازل کړي ذوالجلال پکې ډېر دې رحمتونه غلار د نجات د غلار د خلاصون ده د خالق له لورې ګرانه په موږ دغه یو ازمون ده هغه میاشت د مزدوري د پکې ښه وکړه ذکرونه نازل کړي ذوالجلال پکې ډېر دې رحمتونه څومره ښکلی رمضان د څومره ښکلي خوندونه نازل کړي ذوالجلال پکې ډېر دې رحمتونه دا دې خرما شوه ښه په دې باندې بیا روژه ماته صحیح ده انشاءالله تعالی او دا دې هم مربا انشاءالله چې ختمه شوه بیا به ماته اول راکړي او دې سره ملایي ده مکروني ده او منچي دې همداسې روحافظه ده بوره شیریني او شین چای صابون غوړي او اوړه نور څه شی نشته مورې اوس نور ورته ووایه خدای پوک دی چې کوم زړه کې جتونه مو وي په را مو شته که دی مو خو زړه کې شیر کې وي خوشحاله اوسې اباد اوسېږي نوره به څه ویایم نو یو ورونو موږ سره 15,000 افغانۍ یو ورور رالیږلې وي ښه تا ترې رالیږلې وي او 11,600 افغانۍ بل وي چې په هغه باندې مو 15,000 باندې مو سامان راوړ او نور ستا ته زه نغدې سپارم ښه ما خواړه جوړ شي د هر چا په دسترخوان ښه مورې دغه پیسې هم واخله دغه هغه چا چې رالیږلې وي هغو ته څه پیغام لري الله خدای زړه کې نورې جتونه یې په راکړې یا الله دې غمونه یې وسوتې باد ورېځې وسوتې ظلمونو نه یې وسوتې خدایه امین امین ډېره مننه درنو هېوادوالو به احساس لرونه چې په موږ باور کوئ دغسې هېوادوالو لاسنیوی کوي راځئ روژه ده لا دغسې کورنۍ موږ ته په تمه دي او هغوی د خوراک لپاره هېڅ هم نه لري زموږ سره مرسته وکړئ او موږ یې تر دوی رارسوو تږی شوم تر بیا چې زه جوهر او صدیقي دا زموږ ته اجازه راکوئ خدای زار رب مو سپارو ښه د آباد خوشحاله او ارامه اوسئ سامان موږ انشاءالله ورسره وړو او دغلته یې نه ورته پرېږدو تاسو ویډیو شیر کړئ او زموږ سره کومک وکړئ په سکرین زموږ د وټساپ شماره شته یوازې مسیج ورته وکړئ موږ یې تر داسې 2000 رسوو خدای په امان ښه ورځ ښه روژه